لیک شو د هغه نه سټایلش دی د هغه نه ښکلی دی د هغه نه ښکلی زه به د لیک سره میلاویږم لټنه بل راغی د قوم لوط کچر ځان باندې عطاالله نوم یې دی او کارونه د قوم لوط دي بې غیرته یو بړوا دې پرېښودو نو اوس په بل بړوا پورې ونښتې دا زړه مې وایي چې په دې کونج کې درته سور مرچکې ودړوم او د ننګرې په ساندې وټاکوم او بیا دا خبره کوي چې سوځي په اختر کې به الیک زما سره میلاویږي ملاقات به کوو دا ملوکو خاپیره کا خیال کوه چې چېرته تا به پوکا نه کي دا ملوکو خاپیره کا دا راته ووایه به راته څنګه ښایې نو هر څه به تاسو ته زه دې کیمرې مخامخ ښیمه لټن ماما دا خنزیر خو په ځنګل کې پروت دی تلکه دا به د کیمرامین هم ټیپ والي